مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، محترم ورونو، زموږ بحث هغه ځای ته رسېدلی و کم وخت چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډېر خوښ شوه. نو یې اراده وکړه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي. تر دغه وخته چې به هر چا مرکه ورته وکړه، هغه ته به یې د یا جواب ورکاوه. حتی د مکې مکرمې او د قریشو سردارانو مرکې ورته کولې او دې به منفي جواب ورکاوه، ځکه دې رضی الله عنها د مخه دوه واره واده کړی و او اوس یې نوره د واده تقاضا او اراده نه درلوده. او خلقو چې بیا مرکې ورته کولې د هغه سبب دا و چې خدیجه رضی الله عنها یو خو غني او مالداره وه، بل د عقل او جمال خاونده وه، پر دې سربیره د شریف نسبه څخه وه. ټول هغه اوصاف چې د هغه په سبب ښځه غوښتل کیږي په دې کې موجود او سره یو ځای سوي وه. نو ځکه خلقو ډېر میل ورته کاوه، مګر دې به همیشه انکار کاوه. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اخلاق او صفات ولیده، نو یې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو اراده وکړه. هلته د دې په ملګرو کې یوه ښځه وه چې نوم یې نفیسه و. دغه ښځه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل چې د ده علیه الصلاة وسلام سره د واده کولو په باره کې خبرې وکړي. نفیسه هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل: یا محمد، ته ولې واده نه کوې؟ محمد علیه الصلاة وسلام ورته وویل: مال نه لرم، غریب یم. نفیسه ورته وویل: ایا د یوې داسې ښځې سره د واده کولو اراده لرې چې مال، جمال او نسب ولري او د دا ټولو خواو څخه پوره وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل: دا څوک ده؟ نفیسه ویل: خدیجه بنت خویلد. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل: زما او د خدیجې سره څه؟ خدیجه د مکې و اشرافو ته منفي جواب ورکوي، نو په ما به څنګه راضي سي؟ نفیسه ویل: هغه یې پر ما، هغه به زه راضي کم، ستا قبوله ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: هو. نو د دغه زواج یا واده لارې نفیسه سره مرتبې او برابرې کړې او د نکاح تړلو دپاره ورځ وټاکل شوه. او په هغه ورځ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اکاګانو سره د خدیجې رضی الله عنها و کور ته ورغلی. د خدیجې د نکاح طلب یې د دې د پلار څخه چې خویلد نومېدی وکړي، او څوک وایي د دې د اکا څخه یې وکړي. دغه دوه روایت دي. مقصد دا چې نکاح وتړل شوه
او د نکاح خطبه هم ابو طالب وویل او دې نکاح ته ټول بني هاشم او د مضر د قبیلې مشران او رئیسان حاضر شوي وو او د خدیجه رضی الله عنها مهر 10 دائر وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل او د اکاګانو په کومک برابر کړي او د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده وکړي. دا نو هغه مشرف ترین او مبارک ترین زواج او واده او دا واده د شام څخه تر بیرته راتګ 2 میاشتې وروسته وسو. دا نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خدیجه رضی الله عنها ګډ ژوند 15 کاله دوام وکړي او په دغه 15 کلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل واده نه دی کړی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ژوند چې د ځوانۍ په وخت او موسم کې په یو واده قناعت وکړي پر هغو کسانو رد دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کثرت زواج یا ډیرو ودو تهمت وایي چې اصلا دا خبره د اسلام د دشمنانو څخه راپورته کیږي. ورونو دلته یو څه تفسیرې ته ضرورت وینم. هغه دا چې اول هغه شی چې انسان یې د دغه زواج یا واده څخه تر هر څه د مخه فهم او ادراک کولای شي هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جسدي خوندو او د هغه د پروالي په فکر او اهتمام کې نو ځکه کدی علیه الصلاة والسلام لکه د هغه وخت یا اوسنۍ زمانه د نور ځوانانو پر قسم د جسد د خواهشاتو د پوره کولو په فکر کې وای نو به د داسې چا سره واده کولای چې هغه څوک تر د علیه الصلاة والسلام په عمر کم وای یا کم از کم د سره عمر برابر وای او دا په واضح او ښکاره ډول معلومیږي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره د واده کولو میل ښکاره کوي هغه د دې رضی الله عنها د شرف په سبب وو ځکه دا په خپل قوم او خاندان کې په شو اخلاقو مشهوره وه تر داسې اندازې چې د جاهلیت په زمانه کې د العفیفه الطاهره په نامه سره یادېده او دغه واده د خدیجه رضی الله عنها تر وفاته پورې دوام درلودی چې د خدیجه رضی الله عنها عمر د وفات په وخت کې و 15 کلو ته رسیدي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر و 50 کلو ته قریب و. په دغه ټوله موده کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل ښځې یا بل پیغلې سره د واده کولو په فکر نسو. حال دا چې انسان د عمر د 10 کلنۍ او 50 کلنۍ په مابین کې هغه وخت دی چې په دغه موده کې د ښځو د ډیرولو و طرف ته میل او رغبت زیات وي او د شهواني قوت د زیاتوالي په سبب یې د زوجاتو و تعدد ته میل وي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر دغه موده بیل دې څخه تیر کړه چې د بل ښځې یا واده په باره کې دې فقط فکر هم وکړي. د خدیجه رضی الله عنها سره نه بل ښځه او نه منځ یې ځای کړه او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښتلای هم به بل زوجه پیدا کړې وای هم ډېر منځاني او دا کار په هغه وخت کې نه د عادت او نه د رواجه مخالف کار و. ډېرو خلقو همداسې کول مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د خدیجه رضی الله عنها سره په واده غاړه وایسته. حال دا چې هغه هم کونډه وه او هم تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تقریبا د عمر پر اندازه تر د مشره وه. دا هغه حقیقت دی چې دغه حقیقت په بیانولو سره د هغو کسانو وخلو ته لجام او قیزور اچول کیږي چې د دوی زړونه د اسلام سره د حقد او حسد په اور کې سوځي. ځینې مبشرین او مستشرقین او د دوی جاهل متابعین داسې ګمان کوي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په سبب
داسې موضوع پیدا کړې ده چې په هغه سره دې اسلام ته ضرر ورسوي او یا دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت کې یوه خدشه پیدا کړي. دوی دا ګمان کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو د تعدد په بیانولو سره دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو په نظر یو شهواني انسان ښکاره کړي چې په جسدي لذاتو کې غرق و. خدا معلومه خبره ده چې مبشرین او اکثره مستشرقین د اسلام سرسخت دشمنان دي. دا ځکه چې دغه دین دشمنی د دوی کسب او په دغه دشمنی سره ځان ته سرمایه پیدا کوي. مګر هغه جاهل خلق چې بیا د دوی تر شا رهیدي هغه فقط تقلیدي د اسلام دشمنی کوي. خپل فکرونه او عقلونه د بحث او فهم د پاره نه خلاصوي. کنه یو شهواني انسان په داسې محیط کې لکه د هغه وخت د عربو او بیا د جاهلیت په زمانه کې 25 کاله پاک او عفیف نه ګرځي، خامخا یې د فساد یو موج ورته شوی. شهواني انسان دا نه قبلوي چې د کونډې سره دې واده وکړي. یوازې کونډه نه بلکې عمر دې هم د عمر 2 چنده وي او بیا دې هم د هغې زوجې سره داسې ژوند کوي چې حتی عمر یې د ځوانۍ تر دورې تیر سو او د شیخوخت و درجې ته ورداخل سو. مګر دا چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه وروسته د عایشه رضی الله عنها او د نورو ازواج مطهرات سره واده کړی دی، هر یو ځان ته قصه او ځان ته حکمت لري چې د مسلمان ایمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر عظمت ورزیاتوي او په دې سره اقرار کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شان لوړ او اخلاق کامل و. کرشتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرو ودو سره علاقه درلودلای نو به په دغه ځواني کې یو بل واده هم کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خدیجه رضی الله تعالی عنها بل ښځه نکړه په نکاح، که څه هم دا کونډه او تر ده علیه الصلاة والسلام 15 کاله مشره او بیا د دې د وفات په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 50 کاله و. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو سره علاقه نه و. خدا چې بیا په وروسته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ودونه کړي دي د هغو دپاره لوړ اخلاقي او اسلامي سببونه شته. یا دا چې د خپلو اصحابو کرامو څخه د یوه شخص د درجې اظهار کاوه، هغه لکه د حضرت عایشه رضی الله عنها سره واده چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، یا د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره واده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور وه، چې په دې ودو کې د دوی مقام او درجه معلومېده او لوړېده. یا د ام سلمه رضی الله عنها سره واده چې په دې واده کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات شوي ملګري او صاحب د زوجې مراعات و. که څه هم په دغه وخت کې ام سلمه رضی الله عنها ډېره سپین سرې او په عمر زیاته وه، تر داسې اندازې چې ام سلمه رضی الله عنها د عمر د زیاتوالي په سبب خپل نوبت و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ورکړی و. نو که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ودو یا زواج سره علاقه درلودلای خو یوه ځوانه ښځه به په نکاح کړې وای. یا خبره د علاقې نه ده بلکې د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د وفا په سبب او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رضایت او د هغې د سرپرستی په سبب یې د هغې سره واده وکړي. او یا د ده صلی الله علیه و آله وسلم واده د یوې پوره قبیلې د راجلبولو او جذبولو دپاره و، چې مثال یې د حضرت صفیه بنت حیی ابن اخطب سره واده دی. مقصد دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر واده دپاره خاص سببونه موجود و چې په آینده قصو کې به راته معلوم سي. نو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ودو کې نور لوی او عمده مقاصد و، نه په ښځو سره اشتغال. که چیرې د دغو ودو مقصد په ښځو سره اشتغال وای
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هغه وخت ودونه کولای چې دی علیه الصلاة والسلام ځوان مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې تر وفاته بل ښځه ونه غوښته او الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حضرت خدیجه رضی الله عنها څخه اولادونه ورکړه چې د هغې جملې څخه یو قاسم دی. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول اولاد دی. ویل کېږي چې قاسم د 2 کالو چې وفات شو، خو صحیح روایت دا دی چې قاسم لوی شو حتی و داسې اندازې ته ورسېدی چې پر آس سپرېدلی سوای، یعنی د 7 کلو په شاوخوا کې و چې وفات شو. او دارنګه د خدیجه رضی الله عنها څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل زوی عبد الله و چې دغه عبد الله یو لقب طاهر و او بل لقب یې طیب و، چې ځینې خلق په دې کې خطاوزي او وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن قاسم، عبد الله، طاهر او طیب دي، خو په حقیقت کې طاهر او طیب دواړه دغه عبد الله لقبونه دي او عبد الله هم په کوچنیوالي وفات شو. قاسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات شوی دی او عبد الله په کوچنیوالي پس له بعثت وفات شوی دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم زوی چې ابراهیم نومېدی د حضرت ماریا القبطی رضی الله تعالی عنها څخه دی چې دا بیا وروسته په مدینه منوره کې کم وخت چې مقوقس د مصر پاچا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه ماریه په هدیه کې راولېږل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح ورسره وکړه، الله جل جلاله د هغې څخه زوی ورکړي چې نوم یې ابراهیم و او ابراهیم هم د رضاعت یعنی تیرودلو په وخت کې وفات شوی دی. د عمر یې 2 کاله نه و پوره شوي چې وفات شو. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ابراهیم لره په جنت کې دایسته او دته هلته تی ورکوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زامن و چې دوی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه و چې قاسم او عبد الله دی او یو زوی د ماریا القبطی رضی الله تعالی عنها څخه و چې ابراهیم دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونی زینب، رقیه، ام کلثوم او فاطمه رضی الله عنهن اجمعین دي چې ټول لوی سوي دي او د اسلام وخت نیولې دي او ټول هم ایمان راوړي او په اسلام مشرفه سوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لونی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه دي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واده وروسته عمر تر بعثت پورې چې 15 کاله دی په عادي ډول تیر دی، ځکه چې د علیه الصلاة والسلام واده وکړي عمر یې 15 کاله او پر 40 کال وحی ورته نازل شوی. په دغه 15 کلو کې یو څه عادي واقعې پیښ شوې دي چې په هغه جمله کې یو د کعبې شریفې د بنا او تعمیر نویوالی دی. د کعبې شریفې په تعمیر کې چاکونه او درزونه پیدا شوه چې تاریخ وایي دغه درزونه د سیل او سیلاب په واسطه وه. اصلا په مکه مکرمه کې ډیر زیات او شدید سیلابونه وه، ځکه غرنی او شیله لرونکې مځکه وه او دغه سیلابونه بالذات د کعبې شریفې سره جمع کېده. نو د یو شدید سیلاب په سبب د کعبې شریفې بنا او تعمیر وخو نه نړېدی مګر ضعیفه سو او وشورېدی او د دې ډېر امکان و چې ودې نړېږي ځکه د دیواله ډبرې د خپل ځای څخه شورېدلې وې. دا یو روایت دی. او بل روایت وایي چې یوې ښځې خوشبويي ورته دودول او غوښته یې چې د کعبې شریفې پوښونه خوشبویه کړي، خو په دې حالت کې د کعبې شریفې پوښ اور واخیست او ټول پوښونه وسوځل شوه او دغه اور په خاطر د کعبې شریفې بنا وشورېده او د نړېدو امکان یې و. دا 2 روایت دي. په هر حال دا واضحه و چې شاید کعبه شریفه ونړېږي او بې له دې څخه چې د کعبې شریفې بنا نوې جوړه کړي بله چاره نه وه. نو د
قریشو مشران او سرداران په دارالندوه کې سره راټول سوه او پر دې اتفاق وکړي چې کعبه شریفه باید نوې او د سره څخه جوړه سي. اوس په دې فکر کې سوه چې څنګه یې بیرته جوړه کړي، ځکه د جوړېدو دپاره ډبرې پکار دي او د چت دپاره لوی لوی لرګي پکار دي، او بل دوی د ډبرو په بنا هم نه پوهېږي. د دوی بناوي ټوله د خټو وي او په هغه ښه پوهېږي، خو د ډبرو بنا یې نه ده زده، ځکه هغه اوله او د مخنۍ بنا یې ابراهیم علیه السلام کړې وه او هغه د شام و، او په شام کې د ډبرو بنا معروفه او مشهوره وه، خو اهل مکه د ډبرو په کار نه پوهېږي. او بل د چت دپاره ډیرو اوږدو لرګو یا تیرانو ته هم ضرورت لري او هغه هم د دوی سره نشته. اوس نو په چرت او حیرت کې دي چې څه وکړي. سبحان الله، الهي کارونه دي. په دغه ورځو کې خبر راغلی چې د جدې په دریاب کې یوه کښتۍ د ډبرو سره جنګېدلې او ماته سوې ده. د دغه کښتۍ لوی او اوږده لرګي د دریاب څپو و ساحل ته راغورځولي دي او خلقو هغه لرګي و مکې مکرمې ته راوړي دي. قریشو وویل دا یې اوله اساني. اوږده لرګي په خپله راورسېده او څو ورځې وروسته د مکې مکرمې په بازار کې یو مریی خرڅېدی چې نوم یې عامر القدسي و او د ډبرو بنا او تعمیر یې زده وه. ویل دا یې بله اسانتیا. اوس نو بنا او معلم هم پیدا سو چې راویښي چې څنګه یې باید جوړه کړو. نو قریشو د مال په ټولېدو شروع وکړه چې د کعبې شریفې د بنا او جوړېدلو دپاره پیسې ټولې کړي. مګر دلته د پیسو د ټولولو په متعلق هم پر خپلو ځانو شرطونه کښېښول. ویل دا د الله جل جلاله کور دی، دا نه ښایي چې موږ یې بې له حلال مال څخه په بل شي جوړ کړو. نو یې پاک مال معلوم کړي چې پاک مال څه شي دي. اول یې د زنا مال ځینې وایستي، ویل د زنا مال باید نسي پکښې داخل. ورونو، هغه وخت هم ځینو کسانو په زنا سره تجارت کاوه، یعنی منځیان یې درلودې او په هغو به یې پیسې برابرولې. نو ویل هر سړی چې مال یې د دغه قسمه څخه وي زموږ سره دې د دغه بنا په کار کې اشتراک نه کوي، او بل باید د ظلم مال نسي پکښې داخل. د تجارو څخه چې هر یو په ظلم سره مشهوره دی هغه به زموږ سره په دې کار کې حصه نه اخلي. او بل د ربا مال به څوک نه راوړي. ربا وسود ته ویل کېږي، که څه هم په دوی کې ربا معمولي او رواجي کار و او ډېرې معاملې یې په ربا سره کولې، خو پوهېدل چې دا یو خبیث کار دی. د مخه تر دې چې اسلام سود او ربا حرام کړي، دوی ته معلومه وه چې دا ښه کار نه دی، مګر کاوه یې. او بیا یې د مال په ټولولو شروع وکړ او په دغه وخت کې یې د کعبې شریفې د نړولو اراده هم وکړه. خو ټوله بیریږي چې د کعبې شریفې په نړولو څنګه شروع وکړي، ځکه دوی ټولو د ابرهه قصه په خپلو سترګو لیدلې وه. هغه صرف د نړولو اراده کړې وه، رب عز وجل څه وکړه او اوس دوی په خپله دا کار کوي. ډېر بیریږي او د کعبې شریفې پر نړولو جرأت او اقدام نسی کولای. هر یو و هغه بل ته وایي چې ته ونړوه، خو ټولو د دې کار څخه انکار کاوه. دوی غواړي چې ویې نړوي مګر بیریږي. په آخر کې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پلار دی، هغه ویل زه نړوم. نو یې یم او کلنګ راواخیستل او د هغه دیوال په نړولو یې شروع وکړه چې د رکن یماني او حجر اسود په مابین کې دی. په کلنګ یې وهي او ډبرې رالویږي. یو څه چې یې ونړاوه نو یې پر دا نورو غږ وکړي چې اوس نو کومک را سره وکړي. دا نور ویل یا تر سبا پورې درته ګورو چې څه در کېږي. که تر سبا پورې څه نه در وسوه نو بیا کومک در سره کوو، او که په تا یو څه وسوه موږ به دغه نړېدلې ډبرې بیرته پر خپلو ځایو کښېږدو. نو پوره ورځ دغه نورو قریشو کار نه ورسره وکړي، د ده د حال انتظار کوي. خیر، شپه تېره سوه او سبا بیا ولید د خپلو اولادو سره راغلی. کلنګان ورڅخه دي، کار یې شروع کړي او دا نورو یې هم په کومک کولو شروع وکړه. او په عین حال کې دعاوې هم کوي چې الهي زموږ اراده د خیر ده، موږ یې د دې دپاره نړوو چې بیرته یې جوړه کړو.
اراده نه لرو. دا ټول خبرې د بیرې څخه کوي. خو بل اخره کعبه شریف ونړول. مګر د کعبه شریف د هغه وخت بنا او تعمیر داسې نه و لکه دغه اوسنی بنا. دغه څخه فرق درلودي. هغه دا چې دغه حجر اسماعیل دغه ګول او ګردی ځای چې د کعبه شریف و بغل ته دیوال پر راګرځېدلی دی او حطیم هم ورته ویل کیږي، دا هم په کعبه شریف کې داخل وي. ټوله یوه خونه وه. او بل کعبه شریف دوه دروازې درلودې چې یوه دغه اوسنۍ دروازه وه او یوه بله دروازه یې د دغې دروازې پر برابري په هغه مقابل طرف کې وه او دواړې دروازې یې کښته پر مځکه وې او خلاصې به وې. خلق به د یوه طرفه ورننوتل او د هغه بله طرفه څخه به وتل. لکه څرنګه چې په بخاري شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي: یا عایشه، که چیرې ستا قوم یعنی قریش د کفر و وخت ته نږدې نه وای، ما به کعبه نړولې وای او د ابراهیم علیه السلام پر اساس به مې جوړه کړې وای او دغه حجر به مې پکښې داخل کړی وای او دوی دروازې به مې ورکړې وای چې د یوې څخه خلق ورننوځي او پر هغه بله وځي. دا په صحیح البخاري کې د کعبه شریفې د پخوانۍ بنا صفت او بیان دی. اوس چې قریشو د کعبه شریفې په بنا شروع وکړه، هغه مال چې دوی راټول کړی وو د کعبه شریفې د پوره جوړولو دپاره لږ و. نو دوی وویل دونه به جوړه کړو چې په دغه راټولو سوو پیسو جوړېدلی سي. ځکه اوس د دوی دپاره دوې لارې وې چې د هغو څخه به یوه اختیاروي. هغه دا چې یا به نورې پیسې ټولوي، پر حلال او حرام به نه کیږي، یا به کعبه شریفه د پیسو د نیستوالي په سبب کمه او ناقصه جوړوي. قریشو دغه دوهمه لار خوښه کړه. که څه هم دوی کولای سوای چې نورې پیسې ټولې کړي، مګر هغه پیسې به د ظلم، ربا یا داسې نور حرام مال څخه وای، نو یې دا ښه او بهتره وبلل چې کعبه شریفه به دونه جوړه کړو څونه چې په حلال مال جوړیږي، خو نجس او حرام مال به نه په ګډه وو. نو یې د ډبرو په استکولو شروع وکړه. د دغه دیواله ډبرې استکوي یوه طرف ته یې ایږدي، د دیوالو د نړېدو څخه چې فارغه سوه نو غواړي چې اساس او تعداو یې هم وکیني او د هغه تعداو څخه یې نوې جوړه کړي. نو یې تر دیواله لاندې حصه د ننه په مځکه کې هم وکیندل. خو چې مځکه یو څه کښته سوه، ویې لیده چې په مځکه کې زرغونې ډبرې دي او دا ډبرې د اوښانو د بوکو پر اندازه یوه ډبره د بلې یوه څنګ ته اوډل سوې پرتې دي. دوی ډېر په تعجب کې سوه. نو د دوی څخه یوه نفر دا اراده وکړه چې دغه ډبرې هم راوکاږي. کم وخت چې کلنګ تر ډبرې لاندې کړي او لږ یې راپورته کړه، د ډبرې د کښته څخه یو شدید نور او روښنایي راښکاره سوه. دونه قوي رڼا وه چې قریبه وه دغه سړی د دغه رڼا په سبب ړوند سي. کلنګ یې د لاسه ولوېدی او ډبره بیرته پر هغه خپل ځای ولوېده. قریشو چې دا حالت ولیدی ویل په زرغونو ډبرو کار مه لرئ، پر دغه ډبرو دیوال پورته کړئ. نو یې شاوخوا ټوله دیوال تر دغه زرغونو ډبرو پورې ایسته کړئ او د دغه زرغونو ډبرو څخه نوې بنا شروع کړه. دیوال پورته سو تر څو چې د حجر اسود و اندازې ته ورسېدی. اوس نو حجر اسود ایښودل کیږي او بیا نور دیوال پر پورته کیږي. خو د قریشو هر مشر غواړي چې حجر اسود دی پر دغه خپل ځای کښېږدي او حجر اسود خو در معلوم دی چې هغه مشرفه او مبارکه ډبره ده چې د کعبې شریفې په بنا کې کار سوې ده، بلکې د مځکې پر مخ هغه مشرفترینه ډبره ده. او د هغې په باره کې زموږ عقیده دا ده چې دا یوه ډبره ده چې نه ضرر رسوي او نه فایده. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دي، کوم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغلی او غوښته یې چې حجر اسود مچ کړي، نو یې په لوړ آواز وویل چې خلک یې واوري. ویل والله زه پوهېږم چې ته ډبره یې، نه فایده رسولی سې نه تاوان، خو کما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه وای لیدلی چې ته مچولې، ما به نه وای مچ کړی. اوس موږ هم دا ډبره مچوو، نه په دې سبب
چې چاته نفع یا ضرر رسوي، او نه په دا ډبره کې د الوهیت او خدایي یو شی شته، بلکې صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دی. که هغه صلی الله علیه و آله وسلم نه وای موچ کړی، موږ به هم نه موچولی، نو زموږ دپاره یې موچول سنت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې حجر اسود مچ کوي؟ ځکه دا د جنت د ډبرو څخه ده. دا خو مو مخکې وویل چې حجر اسود د جنت څخه راوړل سوی دی، د مځکې د ډبرو څخه نه دی. د حجر اسود قصه اوږده ده، موږ یې مخکې هم یو څه بیان درته کړی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ولېږي چې د دغه کونج دپاره یوه مناسبه ډبره پیدا کړي، او هغه ولاړی وګرځېدی، خو ډبره یې نه کړه پیدا. چې بیرته راغی د پلار سره دغه ډبره پرته وه. ویل دا دې د کومه کړه؟ ویل دا د الله جل جلاله د طرفه راته راغله. او په یوه روایت کې ویل کېږي چې حجر اسود په اول کې سپینه ډبره وه، مګر په وروسته کې د انسانانو د ګناهو په سبب توره سوه. او د حجر اسود په تاریخ او قصه کې دا هم راغلی دی چې په مسلمانانو کې د قرامطه په نامه سره یوه ډله پیدا سوه چې د اسلام څخه منحرف او اوښتې وه، او دې ډلې د حجاز پر منطقه قدرت او تسلط پیدا کړي. دا چې دوی د اسلام څخه ډېر منحرف وه، نو دوی قصد وکړي چې یوه بله کعبه جوړه کړي، او رښتیا یې هم په حجر کې یوه بله بنا او خونه جوړه کړه چې اوس دغه حجر د احصا په نامه سره یادېږي، او څوک وایي بحرین دی. او د دې دپاره چې خلق د حج او زیارت دپاره دغه د دوی کعبې ته ورسي، نو یې دغه حجر اسود د کعبې شریفې څخه وکړي او نقل یې کوي، د خپلې کعبې په بنا کې یې کښېښود. او دغه حجر اسود د قرامطو په کعبه شریفه کې 80 کاله پاته سو. روایت وایي 10 کاله پاته سو، تر څو چې بیرته په واقعي مسلمانانو کې طاقت او قوت پیدا سو، او حجر اسود یې بیرته د هغه ځای څخه را نقل کړي. مګر د قرامطه ډلې مات او ټوټه ټوټه کړي وي. نو که چا حجر اسود لیدلی وي، په هغه کې یوه ټوټه اصلي حجر اسود دی، او نور په خپله حجر اسود نه دی، بلکې د عقیق د ډبرې اوړه دي چې د حجر اسود هغه کوچني ټوټې یې راټولې کړي دي، او دغه د عقیقو په اوړو کې یې سره جمع کړي دي د پاره د دې چې سره یو ځای سي. خو واقعي حجر اسود فقط هغه یو تور داغ دی چې په دغه ځای کې معلومیږي. دا کار چې حجر اسود یې مات کړي د هغه قرامطه لعنت الله علیهم په واسطه وسو. بیرته قصې ته راځم. نو کوم وخت چې قریش د کعبې شریفې په جوړولو کې د حجر اسود وځای ته ورسېده، اوس نو د قریشو د مشرانو څخه هر یو غواړي چې دی دغه ډبره پر هغه خپل ځای کښېږدي، او دا شرف یې په نصیب سي. ځکه د حجر اسود ایښول داسې شرف دی چې په ټول ژوند کې د یو وار دپاره و دوی ته حاصلېږي. د حاجیانو سقایا یا رفاده داسې شرف دی چې هر کال مکرریږي، په هر کال کې سته، مګر دا شرف په عمر کې د یو وار دپاره دی. نو د قریشو هر شاخ غواړي چې دغه شرف د دوی نصیب سي، نه غواړي چې هغه بل شاخ یې کښېږدي. نو خود د قریشو په شاخو کې د حجر اسود پر ایښولو مقابله او نزاع شروع شوه. د عبدالدار اولاده چې د کعبې شریفې د حجابې یا پوښولو مسؤل و، هغو وویل چې د کعبې شریفې حجابه یا پوښول زموږ وظیفه ده، نو حجر اسود هم په والله که بې له موږه بل څوک کښېږدي. نو یې د دغه قسم د تائید او تاکید دپاره د وینو څخه ډک یو لوښی راوړي، او لاسونه یې په دغه وینو ولړل، او بیا یې قسم وکړي چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک کښېنږدي، مګر زموږ د وینو په تویولو سره، یعنې زموږ بې مرګه یې بل څوک نسي ایښولی. بني مخزوم چې دا حال ولیدي، هغو هم د وینو ډک لوښی راوړي او لاسونه یې په ولړل، او عینا دغه قسم یې یاد کړي. بني عدي ابن کعب چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قوم دی، هغو هم د وینو لوښی راوړي او عینا دغه قسم یې یاد کړي. مسله ډېره خطرناکه شوه، قریبه ده چې دا فتنه اور واخلي او په خپله قریش سره ووژني.
د قریشو هر شاخ ځانونه د جنگ دپاره تیار او آماده کړي دي. ټولو قسم کړی دی چې حجر اسود به بې له موږ څخه بل څوک نه کښېږدي او نه یې ایښولی سي. ورونو، دا د قریشو ژوند او حالت و. هره مسئله چې په هغه کې شرف او عزت وي، دوی تیار او آماده دي چې د هغه شرف د حاصلولو دپاره خپل ځانونه قتل او قرباني کړي. کم وخت چې نورو خلقو د پیسو دپاره، د ښځو دپاره، د دینار او درهم دپاره جنګونه کول، خو د قریشو جنگ پر شرف او عزت و. په دغه خطرناک حالت کې د دوی په مابین کې یو هوښیار سړی پیدا سو چې تر ټولو قریشو په عمر زیات و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې د ده عمر 110 کاله و او د دغه سړي نوم ابو امیه ابن مغیره و. نو ابو امیه ویل: ای قومه، پر چی خپل ځانونه بربادوئ؟ که تاسې په خپل مابین کې سره وجنګېږئ، د قریشو څخه به څوک پاتې سي؟ تاسې د مکې سرداران یاست، که تاسې مړه سئ، مکه به څوک اداره کوي؟ نو به د مکې د ادارې دپاره د باندې څخه خلق راځي. خلقو هم د ده خبره قبوله کړه او وعده یې وکړه چې د درېیم په فیصله به قناعت کوو. بیا یې د ابو امیه څخه پوښتنه وکړه چې څوک قاضي او فیصله کوونکی وټاکو. ابو امیه ویل: ستاسې فیصله به هغه څوک درکوي کم چې دغه د بني شیبه د دروازې څخه اول را داخل سو. یعنی کم سړی چې د دغه دروازې څخه اول و حرم ته داخل سو، حکم او فیصله و هغه ته پرېږدي. هر څه چې هغه نفر وویل هغه به قبلوي. ټولو خوښه کړي او په انتظار دي چې څوک به د دغه دروازې څخه راسي. الهي حکمت ته وګورئ. په دغه وخت کې خیر البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بني شیبه د دروازې څخه و حرم ته ورداخل سو. ټولو نارې کړه: الصادق الامین، الصادق الامین، راضیو راضیو. یعنی دا څونه ښه کار وسو چې صادق الامین راغلی. خو موږ ټوله د ده په حکم او فیصله خوښ او راضي یو. اوس نو یو لوی عقل پکار دی چې د دې فتنې فیصله وکړي. عقل او حکمت، دانایی او هوښیاري پکار ده چې د خلقو د مابین څخه خصومت او عداوت پورته کړي. قضا او حکم کول آسانه کار نه دی. د دغه قاضي هر خطا امکان لري چې د قریشو د جنگ او تباهۍ سبب وګرځي. دلته باید سړی د حکمت څخه کار واخلي او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولي حکمت ته وګورئ. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال وویل سو او د دوی د نزاع سبب خور معلوم و، نو یې خپل مبارک پټو د اوږو څخه ایسته کړي او پر ځمکه یې اوار کړي، د کعبې شریف څخه لرې، او حجر اسود یې په خپلو مبارکو لاسو پر دغه پټو کښېښاوه. اوس حجر اسود د کعبې شریف څخه یو څو متره لرې هلته پروت دی. نو یې د قریشو رئیسانو ته ورغږ کړه، ویل: اوس نو په ټولو دغه پټو پورته کړئ. په دې پورته کولو کې د قریشو د هر شاخ مشر حصه واخیسته او حجر اسود یې د دغه ځای څخه تر کعبې شریفه پورې یووړي و هغه خپل ځای ته یې ورساوه. بیا نو په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود د هغه پټو څخه واخیستی او د کعبې شریفې په بنا کې یې په خپلو مبارکو لاسو پر هغه خپل ځای کښېښاوه. و دغه حکمت ته متوجه سواست چې د دغه ځای څخه په پټو کې پورته کې دغه مشران فکر کوي چې موږ نو څه کار وکړي، هېڅ مو نه دي کړي. نو ځکه حجر اسود یې لرې یووی د کعبې شریفې څخه او هلته یې په پټو کې کښېښاوه. د هغه ځای څخه د قریشو مشرانو هر یوه د پټو یوه څنډه نیولې ده او تر کعبې شریفې پورې یې راوړي. معلومه شوه چې هر یوه یو کار وکړي او په دغه کار کې حصه واخیسته. نو دلته چې راورسېدی دوی پټو پورته نیولی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود واخیستی پر هغه خپل ځای کښېښاوه. نو هغه نفر چې حجر اسود یې پر دغه ځای کښېښاوه هغه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. نو د ده علیه الصلاة وسلام په حکمت سره هغه د اور لګېدو پلیته ایسته سوه او قریش د قتل او قتال څخه وساتل سوه. دا هغه مهمه واقعه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې تر واده وروسته او تر بعثت د مخه پیښه سوې ده،
چې په دغه وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله و. نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادي ډول سره ژوند کاوه او کومه خاصه واقعه نه ده پیښه شوې. ورونو ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره به د کعبې شریفې د بنا او جوړېدو یو څه تاریخ درته بیان سي. هغه دا چې کعبه شریفه په ټول تاریخ او زمانه کې په یقیني ډول سره فقط 4 واره جوړه شوې ده او تر دغه 4 واره په د مخه جوړېدو کې د علماء کرامو شک او اختلاف سته. خو هلته داسې روایتونه سته چې وایي کعبه شریفه 10 واره جوړه شوې ده. خو اوس تاسې ودغه بحث ته غوږ ونیسئ. اول وار د کعبې شریفې جوړېدل هغه دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په کومک سره جوړه کړه چې دا هغه د الله عز وجل د امر پر ځای کول و او دغه جوړېده په قرآن مجید او صحیح احادیث سره ثابت دي. الله عز وجل د سورة البقره په 108 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت یاد ک چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د کعبې شریفې تاداونه او بنیادونه پورته کول او دواړو به ویل ای زموږ ربه ته دغه کار زموږ څخه قبول که. بېشکه چې هم ته یې ښه اورېدونکی او ښه پوهېدونکی. یعنی الهي ته دغه د کعبې شریفې جوړول زموږ څخه قبول که او ته د ټولو دعاوې اورې او د ټولو په نیتو پوهېږې. او په دې باره کې صحیح احادیث هم خورا ډیر دي چې په رانقلولو سره یې بحث اوږدېږي. او د دغه بنا په باره کې د تاریخ کتابونه او علماء کرام وایي چې د ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 9 ذراع و او اوږدوالی یې 10 ذراع و او د کعبې شریفې بر 22 ذراع و او بېله چته وه یعنی چت او بام یې نه درلودی. او د کعبې شریفې دوهم وار جوړول دغه دي چې قریشو تر بعثت او اسلام د مخه جوړه کړه او د دغه وار په جوړولو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اشتراک کړی او په دې وار کې د کعبې شریفې د دیوالو لوړوالی 18 ذراع کړي خو د اوږدوالي څخه 6 ذراع او د ذراع یو څه حصه د مال د کمبودۍ په سبب پرېښول چې دا هغه ځای دی چې حجر یا حتم ورته ویل کېږي. او د کعبې شریفې و شمالي طرف ته دی او د کعبې شریفې دروازه یې د مځکې څخه لوړه کړه. دا د دې دپاره چې څوک بې له اجازې د قریشو دننه ور نسي. چې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې تر فتح وروسته و حضرت عایشه رضی الله عنها ته فرمایي یا عایشه که ستا قوم یعنی قریش د جاهلیت و وختو ته نږدې نه وای ما به د کعبې شریفې د نړولو امر کړی وای خو په نوي جوړولو کې به مې هغه حصه پکښې داخله کړې وای کومه چې ځینې ایستل سوې ده او د مځکې سره به مې برابره کړې وای یعنی د کعبې شریفې د ننه مځکه به مې دونه کښته کړې وای چې د مځکې سره برابره وای او یوه دروازه به مې د شرق و طرف ته ورکړې وای بله د غرب و طرف ته. نو به دغه جوړوالی هغه د ابراهیم علیه السلام پر اساس وای. او درېیم وار جوړېده یې هغه دي کوم وخت چې کعبه شریفه د یزید ابن معاویه په زمانه کې د ده د لښکرو د طرفه وسوځل سوه چې د هغې واقعې خلاصه دا ده د 16 سنې په آخر کې د یزید لښکرو د حسین ابن نمیر السکونی په قومنداني عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین وو د یزید په امر په مکه مکرمه کې محاصره کړي او بیا یې کعبه شریفه په منجنیق وویشته. کعبه شریفه ونړېده او وسوځېده. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د حج تر موسمه انتظار وکړي څو چې خلق د هر ځای څخه د حج دپاره راغله نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه مشوره ورسره وکړه ویل ای خلقو ما ته د کعبې شریفې په باره کې مشوره راکړئ ټوله ونړوم
او بیرته یې د سره جوړه کم او کې دغه نړېدلي ځایونه ورترمیم کم. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل زما نظر دا دی چې نړېدلي ځایونه یې په دغه خپلو ډبرو ورجوړ کړي او نوره کعبه شریفه پر خپل حال پرېږدي، ځکه دا هغه کعبه ده چې خلق پر دې مسلمانان سوي دي او دا هغه ډبرې دي چې خلق پر هغو مسلمانان سوي دي. یعنی هر څه دې پر خپل حال پاته وي، فقط نړېدلي ځایونه یې ورجوړ کړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل که ستاسې څخه د هر چا کور نړېدلی او سوځېدلی وای، تر هغو نه راضي کېدی چې کور یې بیرته د سره نه وای جوړ کړی، نو د خپل رب د کور په باره کې څنګه فکر کوي؟ نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وویل زه د خپل رب څخه 3 ورځې استخاره کوم، بیا پر هغه کار اقدام کوم یا هغه کار کوم چې خیر پکښې ووینم. پس له 3 ورځو یې د کعبې شریفې په نړولو شروع وکړه تر څو تر مځکې یې ورسول او بیا یې شاوخوا پردې پر راوګرځولې او د کعبې شریفې په نوې بنا یې شروع وکړه او هغه 6 ذراعه خالي مځکه چې د حجر په نامه دغسې پرېښول سوې وه هغه یې هم پکښې داخله کړه او د کعبې شریفې د دیوالو په لوړوالي یا جګوالي کې یې تر پخوا نور هم 10 ذراعه زیات کړه او 2 دروازې ورکړې چې پر یوه دروازه به خلق ورننوتل او پر هغه بله به وتل. خو دغه زیاتوب یا تغییرات یې د هغه حدیث شریف په جرأت سره وکړه کوم چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کړی دی او د مخه درته بیان سو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو